دا غسل یو ډېرې ضروري مسلې دي، تاسې ضرور راسره واورئ، مخکې د سره شیر کړئ. دې کې شرم نشته، ضرور یې راسره واورئ. یو چا پوښتنه کړې ده چې کله د زنانې نه یا د نارینه نه کله مني ووځي لیکن بې له شهوته ووځي، خوند نه وي. صحیح سلو په خوب کې وي، هسې ناست وي، مني د انسان نه ووځي لیکن په شهوت سره نه ووځي، په دې سره غسل نه واجبېږي. غسل هغه وخت واجبېږي چې کله د زنانې نه یا د نارینه نه مني ووځي په شهوت سره، په خوند سره. صحیح سلو او دغسې چې کله زنانه او خاوند جما وکړي، دخول وسي، که څه هم مني ونه وځي، غسل پر دې باندې واجب دی. ها که چیرې یو زنانه نارینه هغه په خپل اپس کې داسې ملاو سره دخول ونه کړي، جما ونه کړي او هسې نرۍ شانتې اوبه ووځي د انسان، په دې سره غسل نه واجبېږي او داس په دې باندې ماتېږي چې څو پرې مني نه یې وتلي، غسل نه واجبېږي. دغه فرض غسل خبره درته کوم. او یو بل دا دی چې کله زنانه د حیض د نفاس نه پاکه سي، پر دې باندې غسل کول فرض دی. او پاتې سلو سنت په کم وخت کې غسل کول سنت دی. یو د جمعې د لمانځه لپاره غسل کول سنت دی، دغسې د اختران د لمانځه لپاره غسل کول سنت دی، د حج د احرام تړلو لپاره غسل کول چې دی سنت دی، د عرفات د زیواله بعده چې دی غسل کول سنت دی. دا هغه غسل دی چې په دې کې سنت عمل دی چې انسان دې په دې کې غسل ادا کړي او د سنت په طریقه سره د غسل ادا کړي دلته ثواب ملویږي. او یو چې دی مستحب غسل دی، لکه یو انسان چې مړي ته غسل ورکړي، د مړي ته غسل ورکول بعد بیا ته خپله غسل وکړه، دا مستحب عمل دی. او دغسې کافر مسلمان سي غسل دی وکړي، دا مستحب عمل دی. او دغسې مکې ته داخلېږي، مدینې ته داخلېږي، د هغه نه مخکې غسل وکړه، دا مستحب عمل دی. نو دغه ویډیو مخته ضرور د سره شیر کړئ چې خلکو ته د دې شي معلومات